د خوست ولایت د استخباراتو ریاست منصوبینو د تیرو 2 میاشتو په موده کې د یو لړ کشفي معلوماتو او ځانګړو عملیاتو پر مهال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 80 میله سپکې او درنې وسلې لاسته راوړي او هم یې ګڼ شمېر مهمات نیولي دي. همداشان 15 میله هغه تفنګچې چې خوسته په قاچاقي توګه راوړل شوې وې او د جنایي جرمونو د ترسره کولو پر مهال ترې استفاده کېده یو ځای د استخباراتو ریاست منصوبینو ته په لاس ورغلي. د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر د یادو وسلو او مهماتو نیول د استخباراتو ریاست د موظفینو لویه لاسته راوړنه بولي او زیاتوي. د تیرو 2 میاشتو په جریان کې د خوست د استخباراتو ریاست منصوبینو د بیلابیلو کشفي راپورونو په اساس 80 میله بیلابیل سپکې او درنې وسلې نیولې دي چې رسنیو ته وښودل شولې. د دې ترڅنګ 15 میله هغه توپنچې چې په قاچاقي ډول خوست ته واردې شوي وي او مخکې د دې نه چې په دې باندې جنایي جرمونه ترسره شي ونیول شولې او د مجرمینو سره به قانوني برخورد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د یاد ریاست منصوبینو په دې ولایت کې د نفتو او غازو مدیریت 2 تنه کارکوونکي او د تیلو پمپونو 60 تنه مالکین د مالیې ورکړه کې د فساد او غلا په تور نیولي وو.